موبایل کې به ډیزاینینګ څنګه کوو؟ که تاسو ځان له تمنیل جوړوئ، بینر یې جوړوئ، کارډونه وغیره نور قسم ډیزاینینګ تاسو کوئ، نو تاسو به یې په څه کې کوئ؟ په دې ویډیو کې درله داسې یو اپلیکیشن درښیم چې د هغه اپلیکیشن په ذریعې سره تاسو هر قسم ډیزاینینګ په خپل موبایل کې په اسانه سره کولی شئ. د دې اپلیکیشن نوم پکسل لیب دی. ځان له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. که څوک یې نشي ډاونلوډولی زه به ولله لینک په ډسکرپشن کې ورکوم، د هغې ځای نه تاسو هم ډاونلوډولی شئ. نو د پکسل لیب کورس مې درله سټارټ کړی. نننۍ ویډیو د پکسل لیب پارټ 1 ویډیو ده. په دې ویډیو کې به تاسو ته ډېر څه در وښیم بالکل په پښتو ژبه کې په اسانه سره چې څومره تاسو زده کولی شئ. نو په دې کورس کې موږ سره د پکسل لیب زده کړه تاسو کولی شئ. نو امید لرم چې ویډیو در سره وګورئ او زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. تاسو په خپل موبایل کې پکسل لیب انسټال کړئ. څنګه مې انسټال کوو موږ به دا کولاو کوو. چې څنګه هم کولاو ګورئ موږ ته به دغسې یوه صفحه راواوړي. نو اوله موږ دغه خط ډیلیټ کړو. ګورئ دا خط باندې کلیک به وکړو، دغه ډیلیټ آپشن باندې موږ کلیک کړو، دا موږ ډیلیټ کړو. نو ګورئ لومړی قدم کې موږ څه کوو، د اول به د تصویر سایز برابرو چې موږ په کوم سایز باندې تصویر جوړو، آیا تمنیل لپاره جوړو آیا نه بل شي لپاره جوړو. نو موږ اول د تصویر سایز برابرو. نو ګورئ برابر 3 ډاډه باندې تاسو کلیک کړئ. بیا دلته ګورئ میج سایز په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. چې څنګه په دې باندې کلیک کړو ګورئ دلته په دې نقطه چې تاسو څنګه کلیک کړئ دلته ګورئ سکویر چارقونجه تصویر ځان له جوړوئ، نه یوټیوب بینر جوړوئ، یوټیوب تمنیل لپاره جوړوئ، فیسبوک کور فوټو لپاره جوړوئ. که دې کې کوم یو تاسو خوښه وي، په دې کې کوم دانه تاسو جوړوئ نو په دې باندې کلیک کولی شئ. او که نه غواړئ په خپله خوښه تاسو یو صفحه جوړه کړئ نو ګورئ بیا دلته تاسو ځان له خپل سایز انتخاب کړئ. مثال 220 1280 صحیح ده. څنګه اوکې ګوره موږ ته د ټیک ټاک هغه سایز راوغوښتو. نور بیا په دې باندې کلیک کوو چې تاسو کوم سایز خوښېده نو په هغه سایز به تاسو ځان دلته اول سایز برابروئ. نو ګورئ یوټیوب تمنیل زه په دې باندې کار کوم، دغه سایز زما خوښ دی دا اوکې کوم صحیح ده. چې څنګه مو اوکې ګورئ اول ټول نه اوله خبره زموږ سره لاندې د دې بیکګراوند بدلول دي. دا بیکګراوند موږ څنګه بدلو ګورئ اول به تاسو په دې باندې کلیک کړئ. چې څنګه بدل کړو ګوره دې ځای نه تاسو کلر هم ورکولی شئ لاندې بیکګراوند ته، او نه که د ګلرۍ نه تاسو کوم تصویر ور اچول غواړئ نو هغه هم دې ځای نه کولی شئ. ګوره فرام ګیلري باندې به تاسو کلیک کړئ. ګوره دې ځای نه تاسو کوم تصویر چې او بیکګراوند ور اچول غواړئ نو هغه هم دې ځای نه تاسو اچولی شئ. نو ګورئ موږ بیکګراوند نه ور اچو، دې ځای کې موږ خالص یوازې یو کلر ورکوو. فرض کړئ دغه زیړ کلر موږ ورکو، دا به اوکې کړو موږ. نو ګورئ بیا به راشو موږ ګوره دیز ته په دې پنسل نشان باندې موږ څنګه کلیک کړو. دلته ګوره اوله خبره ټیکس، چې څنګه په دې ټیکس باندې موږ کلیک کړو دلته اول وایي چې ایډیټ. په ایډیټ چې موږ کلیک کړو دلته ګورئ دې ځای تاسو لیکنه کولی شئ. دا به تاسو بره اوکې کوئ. د دې کار خو همدومره شو چې یوازې لیکل دي. دویم اپشن ته چې راشو ډیلیټ، که موږ په دې باندې کلیک کړو ګوره دا خط موږ سره ډیلیټ وي. که غواړئ دا ډیلیټ شو تاسو نه یو شی ډیلیټ شو غواړئ چې بېرته دا راوګرځوئ نو تاسو په دغې غشي نشان باندې کلیک کړئ، دا به بېرته تاسو راوګرځي. نو په دې اپشن سره تاسو خط ډیلیټولی شئ. دویم اپشن تاسو ته ښکاري کاپي، په دې باندې تاسو څنګه کلیک کړئ ګوره دا خط موږ سره 2 ځایه کېږي، یعنې یوه کاپي ته موږ د خط نه واخیسته. نو که غواړئ بله کاپي ترې واخلئ بیا په دې کاپي باندې کلیک کړئ، 2 کاپیانې شو. غواړئ 3 بله کاپي ترې واخلئ بیا پرې کلیک کړئ. څومره تاسو کاپیانې اخیستل غواړئ نو همدغسې تاسو اخیستلی شئ. په دې سره د خط نه تاسو کاپي اخیستلی شئ. نو ګوره دلته بل اپشن دی ټو فرنټ، د دې وظیفه څه ده. اوس ګوره دې خط ته موږ لاندې بیکګراوند ورکوو، سور بیکګراوند صحیح ده یا هم تور بیکګراوند. نو ګوره بره خط صحیح ده، دې ته موږ یو بیکګراوند لاندې ورکوو، دې ته فرض که موږ ورکوو سور بیکګراوند. نو ګوره د دې وظیفه اوس چیرې ده د ټو فرنټ. اوس ګورئ دا تور خط ګورئ موږ چې څنګه راکش کړو سور د پاسه نه راځي. ګورئ چې څومره موږ کش راکش کړو د دې لاندې راځي خو اما د پاسه نشي راتللی، مطلب دا ته لاندې دی. نو دا تور خط د موږ د سور خط د پاسه څنګه راولو. نو ګورئ چې موږ په دې ټو فرنټ باندې کلیک کړو نو ګورئ دا خط به د سور د پاسه راشي. ګورئ سور خط یې لاندې کړو او تور خط پرې د پاسه شو. نو دا د دې وظیفه ده. او ټو بیک باندې چې موږ کلیک کړو نو دا خط لاندې وړي. ګورئ ما د سور د پاسه کېغوستو، ګورئ ټو بیک باندې څنګه زه کلیک کوم ګورئ خط شاته لاړو، یعنې ټو فرنټ مخامخ ټو بیک شاته. د دې وظیفې دا دي. او په دې پوزیشن باندې چې موږ څنګه کلیک کړو ګورئ دلته دا 4 رقمه علامې دي، بره ښکته لاندې دی خوا. دا خو تاسو اوس هم پوهېږئ چې هر طرف ته تاسو کلیک کوئ هغه طرف ته به خط ځي. خو مګر دا بره خط چې تاسو ته ښکاري دا که تاسو څومره ډېروئ د دې خط د دې ټوپ د اندازه به تاسو ته د دې کې غټېږي. ګورئ موږ سره خط
زیات ټوپ وهي زیات اندازه کې ټوپ وهي چې دا څومره مونږ کمو نو ښه د مونږ سره په کمه اندازه کې ټوپ وهي نو دا د دې سایز دی صحیح ده دا به تاسو اوکې کوئ نو ګوره دلته بل ریلیټیو پوزیشن په دې ځای کې ګوره اوس دا خط مونږ دغه ځای کې بې ځایه پروت دی ګوره دا که منځ ته راوستل غواړئ نو په دې باندې کلیک کوئ صحیح ده او که کونج ته راوستل غواړئ په دې باندې کلیک کوئ ښي لاس ته راوستل غواړئ په دې باندې او که لاندې ښي طرف ته راوستل غواړئ په دې باندې او که لاندې طرف ته منځ ته راوستل غواړئ نو په دې باندې په دې ځای تاسو خپل دا خط دا کونجونه برابرولی شئ او پاتې شو سایز په دې سایز کې به تاسو خط سایز غټولی او وړوکی کولی شئ دې نه نو دا وه نننی ویډیو پارټ 1 او پارټ 2 کې ورسره نور ډېرې خبرې دي پکس لیب کې نو بقایه خبرې ورسره په پارټ 2 کې کوو نو دا وه نننی ویډیو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي او یو څه مو ترې یاد کړي وي نو ایډیټ او ډیلیټ کاپي او فرنټ اف ټو بیک او پوزیشن او ریلیټیو پوزیشن دغه او ورسره سایز دا نننۍ خبرې وي نو امید لرم چې دغه شته خبرې به تاسو یاد کړي اوسي تر بیا بلې ویډیو د الله په امان